افغانستان په ډیر کم توپیر سریلانکا ته د 20 ورځې لوبلړۍ لومړۍ لوبه وبایلله. افغانستان له یوې ټسټ لوبې او یو ورځنۍ لوبلړۍ وروسته د 20 ورځې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه هم سریلانکا ته ورکړه. د لوبې پچه افغانستان ګټلې وه او په خپله خوښه یې د ډګر ساتنې پریکړه وکړه. سریلانکا په 19 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 160 منډې جوړې کړې. افغانستان په توپ اچونه کې ښه پیل واخیست او د سریلانکا د لوبغاړو په زر اوټ کولو یې مقابله لوبډله تر فشار لاندې راوړله. د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي، نوین الحق او عصمت الله عمرزي غوره توپ اچونه وکړه او د کمو منډو په ورکولو فاروقي 3 او عمرزي او نوین 2 لوبغاړي وسوځول. خو له پاور پلی وروسته سریلانکایي لوبغاړو فشار کابو کړو او د لوبډلمشر حسرنګه په غوره توپ وهنې افغانستان ته نسبتاً ښه هدف ورکړ. افغان لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې توپ وهنه ښه پیل کړه، خو یو وار بیا یې خپل مسؤلیت ادا نه کړ او په توپ وهنه کې د مسؤلیت د ادا کولو ډیر کم څرک پکې ښکارېده. د پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز زر سوځېدو په پاتې لوبغاړو فشار زیات کړ. که څه هم هدف دومره لوړ نه و او افغانستان په پاور پلی کې ښه توپ وهنه وکړه، خو د لوبغاړو د بې احتیاطه توپ وهنې له امله یې ونشول کولی د ویکټو له لاسه ورکولو تسلسل ودروي، چې له امله یې لوبه یوازې لوبډلمشر ابراهیم ځدراڼ ته پاتې شوه او نوموړي هم ونشول کولی له وروستي اور ښه ګټه پورته کړي، ښه پای ورکړي او همغه و چې لوبه یې په ډیر کم توپیر په وروستي اور کې په 4 منډو سریلانکا ته ورکړه. افغانستان او سریلانکا به د دویمې 20 ورځې لوبې لپاره د دوشنبې په ورځ مخامخ شي.